د میدان وردګو ولایت استیناف څارنوالۍ د سې شنبې په ورځ د یو مطبوعاتي کنفرانس له لارې ولس سره د خپلو کړنو معلومات شریک کړل. د استیناف څارنوالۍ د حساب ورکولو په دې غونډه کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا استازو، قومي مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو ګډون کړی و. د میدان وردګو ولایت استیناف څارنوالۍ مسؤلینو د خبرو پر مهال وویل چې په 1409 مالي کال کې 122 قضیې ثبت او څېړلې چې د هغې له جملې څخه 45 د قتل جرایم، 19 د غلاو او سرقت جرایم، 1 اخلاقي جرم، 19 د قاچاق جرایم، 9 ترافیقي جرایم، 19 مالي او اداري جرایم، 11 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي جرایم او 15 نور مختلف جرایم دي. له کورنیو او بهرنیو امنیتي جرایمو سره د مبارزې څارنوالۍ ریاست مسؤلینو بیا وویل چې په 1409 کال یې 58 دوسیو ته د قانون په چوکاټ رسیدګي کړې ده. د ملي حکومتدارۍ د قانون ټینګښت او عدالت د پلي کولو په خاطر مو خورا زیاتې هلې ځلې او لاسته راوړنې نورې هم کړې چې د 122 قضیو د جملې څخه 45 قضیې زموږ د 8 ولسوالۍ دي. بل پلو د عسکرۍ څارنوالۍ ریاست مشرانو په خپلو معلوماتو کې 45 اړوند دوسیو د څېړلو خبر ورکړ چې ټول ټال د استیناف څارنوالۍ د 3 ریاستونو لخوا 225 دوسیو ته رسیدگی شوې ده. بیشتر از هر نهاد دیگر به مدیریت سالم اطلاع رسانی و آگاهی دهی باورمند است. لوی سازمان جمهوری اسلامی افغانستان با فساد اداری، حاکمیت قانون و دسترسی عامه مردم به عدالت را سرلوحه برنامه و اقدامات خود قرار داده است. ښې حکومتولۍ دپاره دا یو ښه ورکار دی او باید ټولې ادارې، دولتي ادارې خپل حسابونه امریت ته ورکړي او هم حکومت ته ورکړي تر څو عام خلک په حکومت په ادارو باندې اعتبار وکړي. د موږ د میدان وردګو ولایت ټولې ادارې همداسې مثال لري لکه څنګه چې همدا څارنوالۍ م خپل هر څه ثابت کړل، خپل گزارش یې، خپل حساب یې ولس ته ورکړل. دا یو ښه افتخار دی. دا هغه څه دي چې ولس او دولت سره نږدې کوي. د ولس باور په حکومت باندې راځي، ځکه حساب ورکوم، حساب غواړم. څارنوالي د اساسي قانون د 140 مادې 3 فقرې د څارنوالۍ د تشکیل او قانون د 4 مادې په اساس د اجرایه قوې برخه ده او په خپلو کړنو کې مستقله ده او کوم اجرات چې مطابق د قانون وي ترسره کوي.